ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني اوسنی تازه غږیز پیغام. ډاکټر صاحب غني ویلي د ملي اجماع لپاره باید یو شفاف بهیر رامنځته شي او طالبانو څخه یې غوښتنې کړې او افغان کډوالو ته ډېر خواشینی دی. هغه ویلي هغه کډوال چې پاکستان په وختي او اوس یې هم لا شړي باید مخنیوی وشي او د حل لاره ورته وکتل شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د اجباري ستنولو ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي افغانستان د ټولو افغانانو د ګډ کور په توګه د خپلو مهاجرینو له باعزته ستنولو پرته بله لاره نه لري. زموږ دوه ګاونډیان هیوادو کې په خاص ډول او په نور نړۍ کې په عمومي توګه د افغان مهاجرینو کثرت او د هغوی لپاره د عاجلو اقداماتو ضرورت هم زموږ ملت او هم د طالبانو حرکت له یوې دوراهي سره مخامخ کړی دی. له هغې نه د وتلو یوازینۍ ښه لاره مشترکاً یو سم انتخاب ته رسېدل دي. دلته یو لار نورې انزاو لا ډېرې انحصار ته ځي او بله ملي وحدت او ملي منطقې او بین المللي مشروعیت ته ځان رسوي. ولسمشر غني زیاته کړې دا خبره به یو ځل بیا هغه کسانو ته هم چې ځانونه یې له ملي مشارکت نه ایستلي ثابته کړې وي چې نور دوی هم تر همدغه تعریف لاندې راولي. طالبانو حرکت باید یې پوه شي چې اعمال یې پر ټولو افغانانو تاثیر کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا خیر چارې.